د خیال هنداره د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د معرف تلویزیون درنو لیدونکو او د خیال هندارې ادبي خپرونې درنو مینوالو په دې هیله چې زما فضل ربي احمدي سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمنو دوستانو، نن راسره په دې خپرونه کې د افغانستان یو تکړه لیکوال او شاعر، ځوان او تاند شاعر صدیق الله سمر راسره میلمه دی. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ او د خپرونې موضوعات او شعرونه چې درته وړاندې کیږي، دیکلمه کیږي، هغه درته په زړه پورې تمام شي. لومړی د خپرونې په لومړۍ برخه کې خپل میلمه ته ښه راغلاست وایم او د دوی څخه دا غوښتنه کوم چې د معرف تلویزیون درنو لیدونکو ته تاسو ځانونه معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدي صاحب، اول سلام تاسو ته، بیا د معرف راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. نو احمدي صاحب نوم مې صدیق الله ده او تخلص سمر کومه. ډیره مننه. زه مو هم سلام ته وعلیکم السلام وایم. سمر صاحب، که د خپلې زوکړې او د خپلو زده کړو په هکله باندې د معرف تلویزیون درنو لیدونکو ته تاسو معلومات ورکړئ. مننه احمدي صاحب. لکه تقریبا د نن 19 کاله وړاندې د کابل په ښار کې زیږېدلی یم او سږ کال یعنې په 1492 کال کې د مکتب څخه فارغ شوم او لا مې لوړې زده کړې نه دي کړي، خو تصمیم لرم چې لوړې زده کړې هم وکوم. نو اوس هم زده کړو کې بوخت یم. ډیره مننه. که دا راته ووایي چې له کله مو د شعر لیکلو ته پیل وکړ؟ شعر لیکل خو واقعیت درته یم دقیق وخت یې ما ته هم نه ده معلوم، خو د نن نه تقریبا 2.5 کاله وړاندې مې شعر لیکلو ته پیل وکړو او شعر یوازینی هغه څه و چې ما په هغه د خپل زړه بړاس ویستلی شو. ډېر ښه. نو هر څوک د څوک چې په زړه کې کومه څه غوښتل لري یا څه ویل لري، نو شعر یوازینی لاره ده چې دا کولی شي هغه د خپل زړه بړاس په ښه توګه ورڅخه څرګند کړي. ډیره مننه. که دا راته ووایي چې تر دې دمه مو څومره شعرونه لیکلي دي؟ تر دې دمه ما په مختلفو چوکاټونو کې د شعر لیکلی ده. د غزل په فورم کې مې زیاته شاعري کړې ده او که درته یم زما ډیره شاعري به په غزل فورم کې وي. که په شمار یې درته یم نو شمار خو بیا نه وي راته معلوم، د 50-60 شاوخوا کې به غزلې ولرم. ډېر ښه. او د دې تر څنګ نور آزاد نظمونه او څلوریزې هم په منځ کې شاملې دي چې ما لیکلي دي او له ما سره موجودې دي. تقریبا یو 80 غزلو ته به رسېږي. تاسو زیاتره کوشش کوئ چې مثلا په کوم وخت کې تاسو شعر ولیکئ یا په کوم وخت کې تاسو ښه کولی شئ چې شعر ولیکئ یا غزل ولیکئ؟ شعر خو که ځان ته وخت نه لري، ځینې خلک وایي شعر الهام ده چې هر وخت کې راغی او لیکي سړی، یا په هر وخت چې په چا الهام وشو یا پیرزوینه وشو نو هغه شعر لیکي. خو شعر لیکل هم ما چې اکثره شاعري کړې ده، د شپې له خوا نه ما شاعري کړې ده او اکثرې غزلې او نور شعرونه چې ما لیکلي د شپې مې لیکلي. او دې تر څنګ چې که شعر ته راشو نو په هر چا شعر لیکلی ده او مختلف وخت ده، خو شعر لیکل هم ځان ته هنر غواړي. بالکل. فکر کوم د هیواد یو وتلی شاعر عمر دراز ورته وایي فن غواړي فنکار او فنکاري غواړي، ښه وایي څوک دا چې خیال خواري غواړي. ډېر ښه. نو که غلط کړی مې نه وي نو که اول بیت تا ته راشي په الهام کې نو ته بیا وروسته ریاضیت او هغه څه چې ته پکې غواړې راځی کې هغه تصویرونه چې ته غواړې هغه بیا د شاعر خپل کار ده چې خپل یې پکې ځای کړي. د خیال هنداره داسې وخت راغلی دی چې تاسو ته د شعر احساس درغلی وي، د یوې موضوع په اساس باندې تاسو ته ډېر درد درغلی وي او تاسو کله چې شعر لیکئ یا غزل لیکئ یا خپل احساس غواړئ چې په تصویر باندې وباسئ او د کاغذ په مخ باندې ولیکئ، آیا داسې وخت درغلی دی چې تاسو اوښکې هم ورسره څڅولي وي؟ ولا د اوښکو څڅولو خو که شعر واقعیت څوک احساس ولري او هغه څه چې د زړه بړاس وي
نو طبعا انسان ورسره که اوښکې توی نه کړي خو ډېر غمګینه کېږي. خو په ما هم داسې حالات راغلی ده او ما یو غزل هم لیکلی و هغه حالات ته، خو چې لیکلی مې ده د ژړا په حال کې مې لیکلی ده. نو هغه حالات که درته ویم نو ډېر خواشینوني حالات به وي چې زما یو ډېر دروند ملګری و له ما سره، تقریبا چې ګرځېدو ناست او پاسته به هم سره هر وخت یو ځای وه. بله ورځ هغه خدای له موږ څخه کم کو، هغه خدای واخیسته. نو په هغه حالات کې ما یو شعر لیکلی و نو چې هغه زه واقعیت یې ژړولی یم او هغه شعر مې ډېر خوښېږي. کله چې همدغه شعر تاسو اوس مهال لولی یا ډیکلمه کوئ، څومره همغه حالات، څومره همغه احساس بیرته تاسو ته درکولی شي؟ بس شعر چې هر وخت لولم، هغه تصویر، هغه ملګری، هغه صحنې چې سره موږ یو ځای تېرې کړي، ځکه چې ما په شعر کې هم که تر کومې توانېدلی یم هغه څه چې په ما تېر شوي دي او ما غوښتل راځای کړي مې دي. خو هغه شعر چې هر وخت لولم همغه وخت ما ته په یادېږي چې ناسته او پاسته مې ورسره درلودله. نو واقعیت یو عجیب احساس لرم چې کله یې لولم، بلکل یا کله بل څوک راته لولي یا یو نعتخوان هغه کړی و، ترنم کړی و، که هغه اورم نو واقعیت ما ته یو عجیب احساس درېږي. تاسو چې کله شعر لیکئ او کوم احساس چې د دې سبب کېږي چې تاسو د شعر لیکلو ته وهڅوي، تر کومه حده پورې تاسو په دې باندې ځان توانمن بولئ چې هغه د تاسو داخلي احساس کولی شي چې تاسو په خپل شعر کې په تصویر باندې وباسئ؟ احمدي صاحب، بهتره شعر هغه شعر ده چې یو کس پکې د خپل زړه هغه څه چې غواړي هغه را څرګند کړي یا بل چاته ښه تصویر ولري. نو که چېرته یو څوک شعر لیکي باید هغه څه چې د ده زړه غواړي کوشش وکوي هغه را واخیستل شي. خو نن ورځ لکه مخکې به مونږ چې غزل لیکو باید په لکه نظم چې مونږ لیکو په یو برخه کې چې شروع کو باید تر اخره پورې په مغه یو برخه روان شو. خو نن ورځ غزل ته دومره ازادي ورکړل شوې ده، د چا خبره وي هر بیت یې ځان ته پاچا ده. نو کولی شي انسان په یو شاعر کولی شي په هر بیت کې مختلف تصویرونه راواخلي، هر بیت یې په مختلفې بڼې راولي، خو که وزن، قافیه او ردیف به همغه تعقیبوي خو تصویرونه کیدای شي هر بیت یې ځان ته شاوي او بېله بېله معنا ولري. ډېر ښه. تاسو د غزل ترڅنګ حتما آزاد شعرونه چې لیکئ، نو د لیکلو په وخت کې تاسو زیاتره ځان په غزل کې راحت او آرام احساسوئ او که په آزاد یا سپین شعر کې؟ احمدي صاحب، ځینې خلک وي غزل لیکل مشکله ده، واقعیت غزل لیکل مشکله ده، خو آزاد نظم چې ده هغه کې انسان کولی شي، یو شاعر کولی شي چې خپل د زړه مقصد، یعنې هغه کې شاعر د قافیې، وزن او ردیف تر تاثیر لاندې نه وي، هر هغه څه چې زړه وغواړي هغه لیکلی شي. نو له دې خاطره ما هم ځینې وخت ځینې خلک داسې کوي چې په یو تصویر زه راځوم که مې په غزل وس نه رسېږي نو په آزاد نظم کې راخلم. زه هم کیدای شي ما ځینې نظمونه لیکلي وي، خو نظمونه باید په یو موضوع تر اخره پورې تعقیب کړي. او ما هم لیکلي دي وجدات په ځان نسبت غزلې ته په آزاد نظم کې ډېر ښه احساسوم او ډېر ما ته راحته وي، خو هغه خوند چې زه بیا له غزلې څخه اخلم له آزاد نظم څخه یې نشم اخیستلی. له تاسو مننه کوو. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د شعر یوه ډیکلمه اورو او هیله ده چې له هغې ډیکلمې وروسته بیا هم زموږ سره ملتیا وکړئ. وصیت. فضل ربی احمدی.
ته مې وژنه په جفا زه به وفا کړم ته مې وژنه په جفا زه به وفا کړم ته همیش کوه خنده زه به ژړا کړم ته مې اور ته سوځېدو لپاره نیسه ته مې اور ته سوځېدو لپاره نیسه زه به تاله د جنت سوری دعا کړم ته مې وله لیوني غوندې په کاڼو ته مې وله لیوني غوندې په کاڼو زه به هر یو ښکلوم زړه به صحرا کړم ته مې ښکته غورځوه له لوی کړنګه ته مې ښکته غورځوه له لوی کړنګه زه به ستا پر فیصلې خپله رضا کړم ته مې نوم په بدو اخله هیر دې نشم ته مې نوم په بدو اخله هیر دې نشم زه به ورځ او شپه په نیکه ستا ثنا کړم ته مې لاره کې اغزي د جور شینده ته مې لاره کې اغزي د جور شینده زه به هر یو ته د اوښکو سین اهدا کړم ته مې تیغ په ستوني ږده چې سر مې پرې کړې ته مې تیغ په ستوني ږده چې سر مې پرې کړې زه به ستا د اوږده عمر تمنا کړم ته مې ګرځوه میچنې سر د پاسه ته مې ګرځوه میچنې سر د پاسه زه به ستا راحت لپاره ځان فنا کړم ته مې ورک په تورتمونو د غم پرېږده ته مې ورک په تورتمونو د غم پرېږده زه به تا ته د خوښۍ ډیوه رڼا کړم راشه زهر تورکي ته خپله ورکړه راشه زهر تورکي ته خپله ورکړه داسې نشي چې مینت د بل په شا کړم او داسې نشي چې مینت د بل په شا کړم د خیال هنداره. قدرمنو دوستانو او د خیال هندارې ادبي خپرونې ګرانو مینوالو بیا هم ښه راغلاست. هیله ده چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ګرانو دوستانو صدیق الله سمر زموږ سره په خپرونه کې میلمه دی. له دوی څخه د دوی د غزل یوه دیکلمه اورو. مننه احمدي صاحب. غزل ده وی لکه سیوری را سره و را نه لاړو
لکه سیوری را سره و رانه لاړو څوک زما زړه کې دیره و رانه لاړو ما یو چاته زړه کې ټول عمر ځای ورکړ ما یو چاته زړه کې ټول عمر ځای ورکړ هغه څو ورځې میلمه و رانه لاړو څومره ښه و چې یو ځای و مونږ دواړه څومره ښه و چې یو ځای و مونږ دواړه ژوندون ټول مزه مزه و رانه لاړو او اوس فرق راته د شپې او ورځې نشته اوس فرق راته د شپې او ورځې نشته هغه ورځ و هغه شپه و رانه لاړو او بې له تا نه ستا ثمر دی لکه مړی بې له تا نه ستا ثمر دی لکه مړی زړه چې چا باندې ډاډه و رانه لاړو. الله دې نه کړي ثمر صاحب په دې هیله چې موږ او تاسو په داسې مایوسۍ کې غرق لاړ نه شو. ژوند دی په هر چا باندې تیریږي او هر څوک خپل نوبت دی پوره کوي او زموږ ټولو همدغه لاره ده چې په دې لاره باندې به یون کوو. نو هیله ده چې تاسو د کوم احساس چې تاسو په دې غزل کې لیکلی دی او دا نور ستاسو په ژوند باندې زیات سیوری وانه چوي او نور له دغې حالت څخه ووځو، دا به ښه وي چې موږ خپلو هغه کسانو ته چې هغوی زموږ په منځ کې نشته دي یوازې د الله جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړو او د هغوی په حق کې دعا وکړو. له تاسو څخه ډیره مننه کوو. دا راته ووایئ چې یو شاعر چې کله شعرونه لیکي نو څومره مطالعه باید وکړي؟ استادان وایي د شعر اولینی شرط چې د مطالعه ده. هغه څوک چې غواړي بهتره شعر ولیکي، هغه څوک چې غواړي چې ښه شعر ولیکي، که ځینې وخت استادان خبره کوي که غواړي چې یو ښه شعر ولیکي 100 ښه شعر ورته مطالعه کړه. بلکل څومره ښه. همدارنګه که یو غواړي چې یو ښه کتاب چاپ کړي 100 ښه کتاب ورته مطالعه کړه. ډېر ښه. نو د شعر د لیکلو لپاره لومړنی اثر چې ده یا لومړنی رکن چې ده هغه مطالعه ده. هیڅوک نشي کولی بدون له ښې مطالعې نه ښه شعر ولیکي. نن که موږ او تاسو ګورو څومره خلک چې ښه شاعري کوي ټولو ښه مطالعه کړې ده، ښه شعرونه یې راغیستي کتلي دي. یوازې شعر په مطالعه نه بلکې موږ باید طبیعت مطالعه کوو، زموږ چاپیریال مطالعه کوو، زموږ هغه څه چې خدای جل جلاله هست کړي دي په ځمکو او اسمانونو کې د خدای جل جلاله هغه هستي مطالعه کوو چې انسان ته یې وربښلې ده. نو شعر لپاره مطالعه ډېر ښه څیز ده، ځکه چې که ښه شعر مطالعه کړو ښه شعر لیکلی شو، او که چېرته بد شعر مطالعه کړو بد شعر به ولیکو، او یا به هېڅ هم که شعر و هم لیکو په هغه څه چې موږ غواړو هغه به پکې روا نه غیستلی شو، کوي هم بې خونده شعر به وي او د چا د مغه زړې خبرې به وي، زوړ هغه به وي. خو دا ښه ده چې ښه شعر لیکي باید ښه مطالعه کوي، ډیره مطالعه کوي، له حده زیاته مطالعه کوي. له تاسو مننه. دا راته ووایئ چې تاسو زیاتره کوم موضوعات او کوم کتابونه زیات مطالعه کوئ؟ ما چې خپله مطالعه کړې دي، ما د پښتو زیات شاعران مطالعه کړي دي. هغه شاعران چې نن ورځ د پښتو د ادب په اسمان کې ځلیږي هغه شاعران ما مطالعه کړي دي. نو په مطالعه اکثره زه د شعرونو کوم او د دې ترڅنګ ناولونه او نثرونه هم لولم، خو ډېر خوند چې ترې اخلم له شعر څخه زیات خوند اخلم. تاسو چې کومه مطالعه کوئ مخکې هم تاسو یادونه وکړله د ټولنې په باب باندې د ټولنې د رسم و رواج او د ناخوالو په هکله باندې یو شاعر ته څومره اړینه بولي چې هغه د دې موضوعاتو په هکله باندې مطالعه وکړي؟ وګورئ احمدي صاحب، موږ او تاسو یو وینا لرو چې شاعر چې وي د ټولنې ترجمان وي. باید هغه څه چې په ټولنه کې وي، هغه څه چې د ده مشکل وي، هغه څه چې د ده په شاوخوا کې وي هغه راواخیستل شي. هغه په فکر نه کوم که موږ یوه موضوع ګورو موږ ډېر دردوي یا موږ ترېنه ډېر متاثره کیږو، هغه موضوع که موږ یو چا ته راواخلو او په همداسې په ژبې ورته ووایو فکر نه کوم په هغه به هومره تاثیر وکوي لکه څومره چې موږ کولی شو هغه په شعر کې راځای کړو، په شعر په توګه یو چا ته ورکړو. لکه نن موږ او تاسو ښه بیلګې لرو د ملالې یوې ټپې زموږ بسته میوند وګټو. نو په همدې خاطر باید هغه موضوع چې موږ غواړو په شعر کې راځای کړو هغه هم په داسې طور سره چې مکمل مو راغیستې وي، مکمل مو هغه کړي، نو هغه وخت کولی شو چې د ټولنې یو څه کچه د یوې ستونزه مو حل کړې وي. نو له دې خاطره شعر د یوې ټولنې په خلکو باندې
مستقیم اغیزه لري او هغه شاعر چې متاثره کیږي ترېنه باید په سمه توګه هغه څه راواخلي چې د دې زړه وغواړي خلکو ته یې وړاندې کړي تر څو خلک که یوازې مهمه نه ده چې په شعر کې هغه کولی شو په نثر کې هم راواخلو بالکل خو هغومره چې بیا په شعر کې خوند سره ځینې اخلي هغومره چې شعر تاثیر لري فکر نه کوم چې همداسې روانې خبرې به پې هغومره تاثیر ولري مننه تاسو یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله چې د شاعر کلام په ټولنې په هر کس باندې تاثیر کوي اوس که ستاسو نظر په دې هکله باندې واورو چې یو شاعر باید کومو موضوعاتو ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو د ټولنې د خلکو په ګټه او په نفع باندې دوی کار کړی وي اول خو که درته یم شاعر باید له ځان سره صادقه اوسي هغه څه چې اخلي مثلا که یو موضوع ویني نه د چا په نفع وي نه د چا په زیان وي هغه چا څه اخلي له خپل ذهن نه راواخلي هغه څه چې واقعیت وي واقعیتونو ته به یې انعکاس ورکړي نه هغه موضوعګانو ته چې مثلا زه د چا تر تاثیر لاندې نه یم ما ته د یو څوک وایي چې زما ستاینه وکوه په شعر کې دغه به بیا ښه نه وي خو که له خپل ذهن نه د ټولنې واقعیتونه واخلي دغه به ډېره ښه طریقه وي ډېره مننه کوم د خیال هنداره قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې غواړم یو شعر درته ډیکلومه کړم په دې هیله چې ستاسو خستګي رفع کړي او شعر هم د یوې ټولګې څخه دی او لیکوال یې هم دی رحمت الله همنوا ای لیونۍ ولې ونۍ مبارکي درکوم ای لیونۍ ولې ونۍ مبارکي درکوم د سور پالنګ د سرې ډولۍ مبارکي درکوم ته زما نشوې دا منمه خو بس څه وکړمه ته زما نشوې دا منمه خو بس څه وکړمه ګرانې له ډېرې مجبورۍ مبارکي درکوم زما د زړه نه اسویلي په ګډاګانو وځي زما د زړه نه اسویلي په ګډاګانو وځي خیر که مې وسوځي خولګۍ مبارکي درکوم زما د ژوند اوسي په اور کې خو چې یې شیرینې زما د ژوند اوسي په اور کې خو چې یې شیرینې خوشحاله ته په زندګۍ مبارکي درکوم ستا د لاسو راکړې نښې ګرځوم په زړه کې ستا د لاسو راکړې نښې ګرځوم په زړه کې ورته وهم وړې سلګۍ مبارکي درکوم اوښکې پاکې کړه په خدای دې همنوا وسپاره اوښکې پاکې کړه په خدای دې همنوا وسپاره ته روانېږه ناوکۍ مبارکي درکوم ته روانېږه ناوکۍ مبارکي درکوم ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه غزل مو د پام وړ ګرځېدلی وي رحمت الله همنوا خپل احساسات په دې غزل کې لیکلي دي نو هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي بیا هم له خپل میلمه سمر صاحب څخه هیله کوو چې د خپرونې په دې برخه کې خپل یو غزل یا خپل یو شعر راته ډیکلومه کړي مننه ګرانه تاسو دومره ښایسته ډیکلومه وکوله مننه یو شعر درته وایم په ده باندې ما په یوې ټلویزیون کې یو جایزه هم اخیستې وه نو په دې هیله چې خوښ مو شي ولې نه نو تاسو چې جایزه پې خسې ده حتما به د زموږ او د اورېدونکو حتما خوښیږي مننه غزل دا وې راته اړینه یې که خدای دې په ما ووروه راته اړینه یې که خدای دې په ما ووروه زه لکه وچه ځمکه ته لکه باران غوندې ډېر ښه او مونږه په یو ځای شروع وکړه په یو ځای روان وو
مونږه په یو ځای شروع وکړه په په یو یو ځای ځای روان. روانو زه لا نیمګړی یم او ته پوره داستان غوندې یې. ډیر ښه. او ته چې د مینې له اسلامه نه نفرت کوې نو ته چې د مینې له اسلامه نه نفرت کوې نو زه به ځان نوح کړمه خو ته به د کنعان غوندې یې. ډیر ښه. او اوس عشقان ستوري دي ټول درته په ګوته ښایم اوس عشقان ستوري دي ټول درته په ګوته ښایم تا نه راتاو دي سپوږمۍ سمه د جانان غوندې. ډیر ښه. او د پښتنو دې رواجونو درنه بېله کړمه د پښتنو دې رواجونو درنه بېله کړمه ګنې قسم خورمه سمره زما ځان غوندې. اوهو ډیر ښه. سمر صاحب دا راته ووایئ چې حتما تاسو چې کله شعرونه لولئ او د همغه شاعر د شعرونو ته تاثیر لاندې بعضې غزل بعضې بیتونه لیکئ نو دا راته ووایئ داسې به نه وایم چې تاسو د کوم شاعر نه تقلید کوئ بلکې داسې باید ووایم چې د کوم شاعر د شعرونو ته تاثیر لاندې تاسو خپل غزل یا خپل شعرونه لیکئ. احمدي صاحب پوښتنه دې وکوله ښه ټیکه دې ته اشاره وکوله خو زه خپله باید شاعر ځان ته ثبت ولري ځان ته رویه ولري خپله چې څه د یو چا د شعر تر تاثیر لاندې راتلل ځینې خلک وي ځینې خلک شاعرانو تر تاثیر لاندې راځي خو زه خپله چې ما شعرونه لولم خو کوشش نه کوم چې د چا د شعر تر تاثیر لاندې راشم. ډیر ښه. په دې ځینې وخت کیدای شي د هغه شاعر تصویرونه ته راواخلې هغه څه چې هغه راغیستي وي هغه ته هم راواخلې ته به په ځان یې په د یو چا تر تاثیر لاندې راغلی وي شاید مکمل بیا دې د هغه راغیستی وي بالکل خو سبا چې یو چا ته وي تا ته به وایي چې دا خو د پلانکي شعر ده. زه خپله چا تر تاثیر لاندې نه یم راغلی خو مطالعه کوم چې ډېر مې خوښېږي د افغانستان کې پیر محمد کاروان ډېر خوښېږي او ډېرې شعرونه لولم او د دې تر څنګ په کوزې پښتونخوا کې درویش دراني ډېر مې لوستلی ده او بیا یې لولم شعرونه یې لولم خوښېږي مې ډېر زیات. واقعا کاروان صاحب او درانی صاحب خو د افغانستان هغه کسان دي چې پښتو ادب نن په باندې ډېر ویاړ کوي د دوی په کلام او د دوی په لیکنو باندې او واقعا چې د ټولنې ډېر خلاق شاعران دي او د ټولنې ډېر موضوعات دوی په تصویر باندې ایستلي دي. سمر صاحب که دا راته ووایي چې تر دې دمه مو څومره شعرونه یا د ټولګې په شکل یا په نورو مجلو په نورو ځایونو کې چاپ شوي دي؟ احمدي صاحب لکه څنګه چې دوستان ویني زما عمر هغومره هم نه ده چې زه ډېرو خلکو سره ناست او پاست وي یا ما چېرته کار کړی وي خو زما شعرونه لا په چاپ شوي نه دي خو چاپ کړي مې نه دي او د دې تر څنګ په مجلو کې هم ځینې وخت له ما نه غوښتل شوي دي خو ما خپله نه دي ورکړي په دې چې کیدای شي زما شعر هغومره نه وي یا څوک پرې انتقاد ونیسي نو دا به ښه وي چې ولې ځان سره ښه خلکو ته وښیم تر څو له دوستانو څخه نظریه واخلم بیا یې زه یو مجلې ته ورکوم ځکه که یو شعر زه یوې مجلې ته ورکوم یا زموږ یو بل دوست ورکوي هغه شعر به ما ته ښه ښکاري ما ته به ښه وي خو دې ته باید هم انسان فکر وکوي چې دغه شعر که زما شعر د کومه نیمګړتیا لري ما ته به نه ښکاري خو دا زرګونه کسان نور مطالعه کوي بالکل. نو د دې تر څنګ ما تر اوسه هغه ته نه دي ورکړي سندرغاړو راڅخه غوښتي دي خو تر څو مې هغوی ته هم نه دي ورکړي ځکه چې زه هر وخت چې په ځان مطمئنه شم هغه وخت به بیا اقدام وکړم. نو ستاسو د همدې خبرې په تایید باندې که دا راته ووایي چې یو ښه شعر کوم شعر ته ویل کېدلی شي ستاسو له انده یو ښه شعر کوم شعر دی؟ ښه شعر زما له انده زما له نظره هغه شعر ته ویل کېږي چې ښه تصویر ولري ښه ترکیب ولري ډېر ښه او د دې تر څنګ نوښت ولري لکه څنګه چې دراني صاحب وایي شاید د شعر به یو چا ته عادي شعر ښکاره شي خو زه ترې دومره خوند اخلم ما ته پکې یو نړۍ خبرې ښکاري لکه دراني صاحب وایي لمن مې ډکه ده له کاڼو خو څوک نه پرېولم لمن مې ډکه ده له کاڼو خو څوک نه پرېولم په عادتونو کې دا یو عادت د غره لرمه. اوهو ډېر ښه. نو دغه ته بهتره شعر ویل کېږي. ډېره مننه کوو. یوازې په څو جملو کې دا راته ووایئ چې
نثر چې تاسو کله لیکئ زیاتره موضوعات تاسو په نثر کې ښه ځای په ځای کولی شئ او که په غزل کې؟ مننه احمدي صاحب، دواړه د ادب یوه برخه ده، که نثر هم وي او که غزل یا شعر هم وي. خو شعر کې په شعر کې زه ترې ډېر خوند اخلم. په نثر کې هم ځایول کېږي. په نثر کې یو کار بیا ښه ده که چېرته ته غواړې یو موضوع راواخلې نو په نثر کې هم، خو زه ترې نه په شعر کې زیات خوند اخلم ځکه چې شعر هنر لري، آهنګ لري. نو په نثر کې هم راغیستل کېږي. خو نثر کې بیا ځینې کسان یې راخلي، هغه کسان چې لکه زه خپله چې کله ونه شم کولی چې یو شعر ته یو موضوع ته ښه قافیه پیدا کړم یا زما په زړه نه وي شاید زه هغه موضوع په نثر کې راواخلم، بیا په نثر کې شاعر وي یا لیکونکی آزاد وي. مننه. دا چې د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسېدلی دی، په لنډو جملو کې تاسو پیغام څه شی دی اورېدونکو او لیدونکو ته؟ مننه احمدي صاحب. پیام یې ټولو ګلونو ته، هغه دوستانو ته چې همدا ګړی ما ګوري، پیام یې ورته دا ده چې مینه وکوئ له یو بل سره. هغه څوک وایي وی دنیا درې ورځې ده چې یوه ورځ یې تېره شوه، یوه ورځ یې نن ده چې تېرودې ته یې څه پاتې نه دي، او یوه ورځ سبا ده چې موږ په ځان اعتماد نه لرو چې شاید ژوندي اوسو که نه. بلکل. نو یو بل سره ښه سلوک وکوي، مینه وکوي، مور پلار عزت وکوي. همدا زما پیام د ټولو ګلونو. مننه له تاسو نه. د معرف تلویزیون درنو لیدونکو او د خیال هندارې ادبي خپرونې قدرمنو مینوالو، صدیق الله ثمر زموږ سره په خپرونه کې میلمه و. په دې هیله چې خپرونه تر دې دمه مو تعقیب کړې وي او درته په زړه پورې تمامه شوې وي. له خپل میلمه څخه ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه یې ومنله او دا چې تر دې دمه تاسو زموږ سره ملتیا وکړله، له ملتیا مو ډیره مننه کوو. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.